پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی قسم دې په انذر او په زيتون خونو او په تور سینا او په دې امن والا خار مکه باندې مونږه انسان په بهترین شکل کې پیدا کړو بیا مو هغه واپس د ټولو لاندونه لاندې کړو بغیر د هغه خلکونه چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي نو دا غوي د پاره هیڅ کله نه ختمېدونکو اجر دی پس اے نبی صلی الله علیه وسلم د دین رستو د جزا سزا په معاملې کې سوکتا دروغ جن کړل شي آیا الله د ټولو حاکمانو نه لوی حاکم نه دی